د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د ملګرو ملتونو استازو په ګډون د ځوانانو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې مسؤلینو وویل چې موخه یې د ځوانانو لاسته راوړنې او د دوی ستونزو ته رسیدل دي. د ځوانانو امریت خپله د ځوانانو امیر صاحب د فرهنګ امیر صاحب ولسوالیو ته سفرونه کړي دي. کومې ولسوالۍ چې پاتې دي هغه اوس زموږ په پلان کې دي. موږ غواړو چې په هره ولسوالۍ کې د ځوانانو لپاره ادبي بهیرونه جوړ کړو، د دوی لپاره شوراوې جوړې کړو. اوس هم په هره ولسوالۍ کې موږ خپل کسان لرو چې له موږ سره دوی په رابطه کې او د موږ دغه غونډې د همیش وخت لپاره جاري وي. غنیمت وګڼئ مخکې له 5 شیانو نه. یو له هغوی نه ځواني ده، مخکې له بوډاوالي نه. په ځوانتوب کې چې موږ او تاسې کوم کارونه کولی سو هغه بیا په بوډاتوب کې نسو کولی. که موږ او تاسې د خپل ځان لپاره کوم کار په ځوانۍ کې کولی سو وروسته یې بیا نسو کولی. نو زموږ هیله له جناب رئیس صاحب څخه دا ده چې مثلا دغه ادبي بهیرونه چې په ولسوالۍ کې جوړ شوي دي یا شوراګانې کې جوړېږي، دا جوړښتونه د ځوانانو جوړېږي، دغه ارتباط یې له نورو نهادو سره باید تامین شي، وپېژني. مثلا په سطح د ولایت کې موږ مقام د ولایت لرو، مقام د ولایت څنګ کې موږ سکتوري ریاستونه لرو. ورته مهال ځوانان دا ډول غونډې ستایي. له مسؤلینو او د ملګرو ملتونو استازو غوښتنه کوي چې د کاري فرصتونو او نورو ورته برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړي. که رئیس صاحب دا که د علماو شورا په استازیتوب باندې جناب مولوي صاحب باید دوی د موږ مشران دي، د موږ اواز پورته کړی ته ورسوي په کاري فرصتونو کې. یو نما والا ونه مو غوښتنه اخرنۍ غوښتنه مو هم دا ده خیر نما والا و موږ ته داسې څه وکړي چې هغه د موږ دپاره بنیادي کارونه وي. دغه ته چې زه ګورم انشاءالله تعالی چې د ځوانانو ټول مشکلات به انشاءالله دولت او مسؤل ادارې له دې نه خبرې سي او د ځوانانو په مشکلاتو باندې به انشاءالله تعالی غور وکړي. دا د ما په نظر باندې چې ډېرې مهمې دي دا غونډې. د اسلامي امارت مسؤلینو او د ملګرو ملتونو استازو د ځوانانو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ او د دوی ستونزو او غوښتنو ته رسیدل یې خپل مسؤلیت وباله.